السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تازه د خوشحالۍ خبر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 500 ورځو لوبو سیریز هم ترسره کیږي. دا سیریز به کله ترسره کیږي، چیرې ترسره کیږي، د چا په کور به توپ ترسره کیږي، د دې په اړه پوره معلومات در کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست، په یوټیوب کې پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. انشاءالله د هر ځای تازه معلومات په همدې چینل کې درته خپروم. افغانستان او پاکستان په اګست میاشت کې 500 ورځې لوبې ترسره کوي. د پاکستان کرکټ بورډ PCB د راتلونکو 15 میاشتو لپاره د خپلې کرکټ ملي لوبډلې د لوبو معلومات خپاره کړي دي چې له افغانستان سره به 500 ورځې لوبلړۍ ترسره کړي. د پاکستان کرکټ بورډ د مالویش له مخې پاکستان لوبډله به د 15 میاشتو په موده کې له سریلانکا، استرالیا او ویسټ انډیز سره 7 ټیسټ لوبې هم ترسره کړي. همدغه راز پاکستان لوبډله به سږ کال د افغانستان او نیوزیلینډ پر وړاندې 8 ورځنۍ لوبې ترسره کوي او 500 ورځ آسیا جام او نړیوال جام هم په همدې کال کې ترسره کیږي. د مهالویش له مخې پاکستان کرکټ بورډ به له افغانستان سره 500 ورځې لوبې د روان کال په اګست میاشت کې ترسره کړي چې په غالب ګمان دا به د سوپر لیګ سیالۍ نه وي، ځکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوپر لیګ لوبلړۍ لغوه سوې ده او پر ځای د روانې میاشتې په 24مه نیټه 40 ورځه لوبلړۍ پیلیږي چې له دې وروسته به بیا پاکستان لوبډله له نیوزیلینډ سره لوبلړۍ وکړي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، په یوټیوب کې پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.